چاوی زما مور ده او د 2 کال واسه بیمار ده په یرخان کې ډاکټر ورته وی روجي منسه حق روجي نشي نه وکنه او دا امیدم نه چې جوړه بشي قضا ونسي که امید د جوړېدو وی او د قضا نه به فدیه نشته او که داسې بیماری لکه د بلډ پرشر یا د شوګر یا د زړه بیماری وی حرکت قلب یا داسې بیماری وی او ډاکټر مسلمان ورته وی چې ستاسو جوړېدو د غنښت روزه منیسه نو روزه دیني نسی خدای یې روزه په سر دې دی وخت کې 15 روپے ورکړي دا سرسایه اندازه باندې یو روزه خلاصي نو 35 روپے دې یې روزه خدای روزو نه پسته ورکړي یا د امامي جماعت کې 2 وخت ډوډۍ ونګولې ولې یا یو طالبي جماعت کې 2 وخت ډوډۍ ونګولې نو دا د یوې روزې بدل یا 2 کیلو غنم یا 35 روپے ما تاسان او خودل دا تقریبا برابر دي او شریعت کې دغه مقرر دي تراو کې قرآن شریف ویل دا ثواب د سنت ته فرض نه ده تراوی په خپل فرض نه دي نو قرآن پکې لوستل څنګه فرض تراوی شل لکات او قرآن شریف پکې لوستل کم از کم یو ځل پکار دي نو دا ختم او تراوی دواړه ثوابي کار دي سنت فرض نه دي که سړی فرصت ني یا ستړي یا بیماری خیر دي تراوی پر خو دي فرض نه دي سنت دي ثواب خو پرې دی ما دا نفس و شیطان دا سه دی دا سړی ناراضه عادت کوي نن دې پرې خو رسول الله په مربانه پرې دی او چې نن دې ځان کلک اراده دې ورته وکړه نو خدای به سالم توفیق درکړي دا تهجد مونږ ولې خلق نشي کولای دغه د شپې را پاسې دلګراني خو چې تا اراده وکړه یو شپه دوه بدل ته تکلیفي به بدل ته تکلیف نه او خپه خوشاله مې چې اعلان دروجی نه شوی کنه علماء نه کړي نو تراوی نشته دا تراوی رمضان پورې خاص دي نو چې رمضان ثبوت لا نه راغله نو تراوی نشته د لسو شپو د دیالسو شپو دا ذکر خو په حدیثو کې نه راغلی دا د سړي په طبیعت ته که په درې زیاتو شپو کې کې اوږدو شپو کې کې لسو کې کې پنځلسو کې کې دیرشو کې کې ستا خوښه ده خو یوه شپه لږ ښه نه دی ما په خپله یوه شپه کې هم کړی دی خو زه پرې پوه شم چې دا ګران کار دی 2 شپو کې مې هم کړی دی مخکې مې ویلی شو قرآن شریف څه نشم ویلی 3 شپو کې خو مې ډېر کړی دی خو زه په دې نتیجه رسېدلی چې کم از کم 7 شپې پکار چې قوم هم نه تنګېږي حافظ هم نه تنګېږي کني روا دي چا وایي ما ته ویلي دي چې تهجد کې نو د ټول کور غاړه خلاصه شوه نه که د نور خلقو باندې فرض یې نو د هغې غاړه ستا په حج نه خلاصېږي رور دی دی مالدار دی لار دی دی مالدار دی نو ستا حج ستا په دی بیا خو برتسان لوی ستا مونږ د ټول کور دپاره کافي دی بیا برته بله ورځ ستا روژه د ټول کور دپاره کافي ده نو خبره به خلاصه شي سفر کې چې کلی نږدې وي که نه نو خیر دی بانګ مه وایه د جمع خو اقامت کوه او چې کلی لري بانګ نه اورېدلی کېږي نو بیا بانګ هم بله ثواب دی اقامت هم بله ثواب خو د کلي خو شاته روانه په سفر کې او د کلي بانګونه بس هغه کافي دی اقامت کوه حرام مال باندې حج او عمره کیږي که نه حج او عمره خو ادا شوه خو مجرم دی لکه سړی پردی اوبه راپټې کړي او مونځ پې وکړي نو مونځ خو یو شو قضا پې نشته خو سخت مجرم دی
دا غلا په بو دس کی کنه کی او دس خوشو او ته مجرم ہے. چاوی پیخور نه سړی سفر کې کم دی نه د پیخور آخری کور نه یا تانوی یا چک پوسټي یا آخری نخی د خان هغه نه پس تا سفر شروع کیږي او چې راځي نو چاغي تر اورسه په سفر د ختم شي. پوسټ تانوی چک پوسټي یا سبل څه شي د خار نخی خدای رستا مشکلات حل کی. مسواک یو لیش پکې تریخ اوچ هر قسم مسواک روانه ده هم پر روجه کې هم بغیر د روجه مسواک وال ثواب او دا تریخ خو زما خوښي تریخ سره جراثیم هم ختم شي او هغه زیړوال هم ختم کی. نو د سپین په نسبت هغه تریخ لږ د کیکر د پالوسه یا د اوس د زیتون د بوټو د خرسیږي د لختو دا تور دا علاج. ما یو کوټه کې مسواک واغسته په 100 روپے بل چا پیسې ورکړه ما نه 100 روپے ته واغسته او مسواک دې کې ویزه دا خرابېږي نه په 100 روپے مسواک شته. چاہے زمون جماعت کے تراویح کی ختم نہ کیږي نو مونږه ختم ځان داسې کول شو نه خیر دې ضروري نه دی خو خلق ته ترغیب ورکړي دا ثواب او دا ګټه میاشته دی کې خدای پاک ثوابونه به اندازې زیاتوي. فرض پاویا درجه اوچتای او نفل ثوابونه د فرض درجه ته ورسي نو دا ګټه میاشته نو کې پکې ختم راغون کے یو امام حافظ راوانے عزتیں مکے کرامتیں مکے شرطوں مت اڑے وہ کرامتیں مکے نو خدا یو استاد خدا او درس کئی حیز ایران فروجہ کی یا جنید درس کئی حید ایران نو پورا آیات لستل پہ بندی او دا سے پپیزہ ویلش قالا قابدر قالا مدر لا قالا رب ربزا رب ذرب رب دقشان ویلشی وہ پورا آیات تے مسلسل نوے نو پپیزہ ویلشی پخوایو بے نوے چاوی بعد خلق دا حیز دا بندیدو دا پار پا دی روزو که گولے استعمالی او سب مانا یو نمائندان آگلیو دا یو اخبار آگئی کی دا دیر تا پوسنو مائی بندول رواد شریعت خودین بیمارے پیدا کی دا حیز یو طبی نظام دا چه خدای خوزو کی پیدا کرده مینت لل دا چه پا دارو بند کی پا گولے بند کی نور مصیبتونه پیدا کی گردن توڑ دیر خزی مڑیشی بھی دی دا لکه یو لختی روانی تا پکی بند واچی لختی بمپل خوازی که بنسی نو پریده چی دا خدای دا رسول دا طرف آسانی دا منیسا ستا پا ثواب که دا زرعی برابر کمی نرازی منیسا داروگان میں استعمالا ہے دا حج دا عمره دا روجی دا که دا حیز دا بندون دا پارا ما پندا ہے ستا پا ثواب کی کمی نرازی نو دا خدای و دا رسول پا آسانے باندے عمل کرے دین امار توی مرضونه پیدا کی یو طبعی نظام کے رکاوٹ پیدا کی بنور تا چل نو پا بل طرف زور کئی گورے مسجد شجرہ پا مکہ مکرمہ مسجد شجرہ پا مکہ کی نشتا دا دا مکین نه میل بار مشرق جانب تا دا جدین چی سریزی پا زڑا لا پنوینا اس دا رنگ روڈ چی دی اغی باندینا دا پا زڑا پا خوانے لار باندے نو انتا یو اوناوا حضور پاک دا غی دا لاندے بیعت کرد آقا اونا عمر سے ختم کرد نو کچا جماعت جوڑ کری آسی بورتا مسجد شجارہ ہوئی کنی انتا بند دا غی
ما ته خدغه معلومه ده بل را تر نه معلوم یو په شیطان وشتو کې غټ نو التا صحابه بیان کوي چې موږ بداسي وشته چې دا یو طرف باندې خواراته شجره طرف ته نو که هغه دی یادې فالته جماعت وسنشته او کله حدیبیه قیادی نو التا نخشته دیوالونه راتاو دي او التا مسکول او دغه بند ځکه د عمر سره زمانہ کې به خلک تلته به سجدي لګول او که وې ده اونه به خپلونه وې دین خو بسان له بوت جوړ کی ویلر کې چاوی تراوی کې قاری پسو رکاتو کې تلاوت کوي په باقو کې نه کوي خیر دی چې څنګه آسان ہے او په کار دا چې ټول تراو کې تلاوت کوي چاوی ما په یو لختي باندې په خو سټي ریلوے سټیشن کې پنه الله سره مدل بل چارته موینځه دا یاد لري او بالی پلیتی کې روانه چې درې خبرې پکې راشي یې رنگ بدلی یې خوان بدلی یا بوی بدلی د ناپاکه د وجه چې رنگ صافي بوی صافي خوان دې صافي نه پاکي نو که دا بدبویه دا مجھے نا پکے رنگی بدلو خوندی بدلو بویه بدلو نو پاگی او دست مکر چاوی او سڑی پیشمانی تا پانسی دا خودی جنب دی خیر دی جنابت دا پارا او غسل کو دا مانزه دا پارا فرض دی دا سحری دا پارا ندی پیشمانیو کا پارا رستو چه مانزه لدی غسلو کا دا چاوی چې حضرت عکاشا حضور پاک وفات نه پس په مسجد نبوي کې ولاړ چې سید زتا په جنگ بدر کې والے مستند بدر عالم دا درود خالص فسلور مذهب درود ویل چاوی زموږ امام موږ ته تراویح راکړي خو په تلاوت نه پیږو نا تلاوت په مزه پکار ده چې خلک یې ووري یو حرف جدا چې ځان سره ګونیږي نه په پیګن به څه فائدہ شو اورېدو ثواب خو دې ونه شو نه ګونېدو تلاوت پس مکه مس چې صاف आवाज په پیګي چې آیاتونه وای آیاتونه حرفونه وای نه هغه پس مس کوي ګونېدو والا پس مکه چاوی زه ذکر کوم په یو خاص مقدار کې به مزرانه غواړي خیر دی کوشش کوا او کنه شي کوله فرض نه دی که یو خزی اسقاط شي بچي غورځي او وینه د سلوي اختراز پر راضي نو دا بروجي نه نسی او که مخی وینا بند شو یقین راغی بس او بلام بی او روجی بشورو کی چاوی او خلل کنده او زمان پی سقر زمده او زامن اشتاغی کارونه کئی اس انتظام بلنا نہ کرے ورکوا زکات ورکوا غیره د زامنو په مالدارۍ غمالدار کیږي زامنې به خوند دي خو زکات پکېږي او قرض ورته دا سموي چې معاف پیسې ولا ورکوي خوره
تا ته مې 100 روپۍ دا 100 روپۍ زکات کې واله او که نور توفیق تینې بیا تې واله په قرض کې وایي زه ستا غاړه به خلاصه شي بخې به ورته دواره نه والله لاس کې ورکړه په بل لاس یې تې واله یا ورته وایي خورې دومره پیسې پیدا کړه زه په زکات کې در کوم نو پیدا به کړي بس ورکړه ځکه قرض معاف کېدل دا مال نه دی دې ته وصف وایي مال به ورکې چاله په لاس کې دغه حق ته حق باندې زکات تمام او پیسو زکات کېږي بریلی په دیوبندي مسلې جګړې مکه خو احتیاط په پرهیزګار امام پسې ده چې څومره پرهیزګار امام یې مونږ ورپسې کوي خو جمع مه پرېږدئ په هر ځای کې چې ګیر شي چاوی او خارجي ګیره بالکل خینچي کوي نو که د موټي نه کمه خینچي کوي نو بل خارجي غوره ده او که بل نی نو خیر دی ورپسې مونځ کوئ علا او بالا برګردني مولا مجرم دی یو سړی د ختم کیږي په جمعات خو بل سړی خدمت کوي د چي او مې او د اوبو دته به خدای ثواب ورکوي دته به خدای د خدمت ثواب ورکوي مونځ خو ته لاړ د خدمت ثواب شته قسم روا دی پروا شي ستا په پړو شو داوو کې ګوانی نی تا ته وي قسم پرته قسم پړې شي پروا سیز باندې جائز کار باندې قسم پړې شي پاغه کې ګناهګارېږي نه ناروا باندې په درو قسم مخ دا ثعلبه ابن حاتم نه دا بل ثعلبه ده دا آیات چې چا په حق کې دی ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون دا بل ثعلبه ثعلبه ابن حاتم مشهور صحابینا عربو کې دا شریک نمونه ډیری چاوی دا سبا نمازه نفس و ما ذکر نفس حضور پاک آیات کرسی ویلی دا ما تا خونه دا یاد دا حضور پاک نا دا سبا مانزنه و دا ما خام مانزنه پس یو ذکر نقل ده آگه کتا سویلی شد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير دا ته د سبا د مانځنه پس مخ په قبلې ته دا به وي اللهم انت السلام پس او د ماخام مانځنه پس او نور ذکرونو کې پابندي نشته سړی هر قسم ذکر وای آیات کرسی وای بل سوی خیر ده خدای به ثواب ورکړي خدا موای چې حضور پاک دا ویلي دی هغه نه دی ویلي پاغي به حکم نه لگا او ځان نه بور پس خبر نه تړ یو سړي بچا قرض پوري او قرض والے منی نو زکات پدشتا او که هغه نه مني چې به کله وصول شنو دا غتیر مده ورک او که قرض منی ور سرني نو خدای چې په زکات کې په دغه طریقه ورته ورک عربه او که دا یقیني چې دا ټګي نه کوي ځکه بعض خلک د دې د پاره د ټګي لار اختیار کوي چې
چاوی زمون جماعت تم شوی نم شو مسجد اوس والا بل جمعون نمولو بل نم والا کیا ستاسو چکم یو مخی مسجد ابی بکر مسجد عمر یا دا بل مبارک ہستے تے منصب کے یا عام مسجد کے مدنی مسجد مکی مسجد چاہے کہ ختم قرآن پر جماعت کی شروع لکھو چاہ پوجرہ کے شروع نہ حکم سنگر کہ دا اجری والا مقصد جماعت تا نقصان نین و خیر دے دی مثلا اگد مسکئی خیر دے تراؤ کی اجازت دے کورم سڑی کورش فرض پیوزے پا جماعت کی پکارا اور تراؤ کی دا گنجائش دے کہ کور کے ځان پسې زنانو درې ماشومانو درې مور پلارو درې کا اور پسې ختم تراویم او بل ځای هم کولی شي نو تراوم کې څه پابندي نشته فرض په جماعت کې پکار دی په یو شي مزه محکمه کې نو کړه سامانونه بدلو زاړو خراب سيزونه پکې راځي هغه زاړه سامان حکومت واپس نه غواړي موږ استعمالول شو که د حکومت ته طرفه په پابندي نه د استعمال نو کول شي او که پابندي نو ورکه دا لوټ فکرو کې چې تلاوت کې زمادانه ده ځکه یو جماعت والا بل جماعت ته تکلیف رسوي ټیک ته لوټ فکر کې کاوه خو لوټ فکر د خپل جماعت د احاطه پورې لره بل جماعت امام ته ولې تکلیف رسوي زدا د وعظ د مخالفم چې د شپې لګیا وي درو سلور ګډو پوسه د جاهلان ملایان خلق د خوب نو باسي یا دا قمقل پیران ذکرونه شروع کی نو سوک دا خوب نو باسی سوک با مریضی سوک با مطالعه کی دا چا بس سر خوگیگی دیتا تکلیف رسی نو دا خکار نوی نو چاہتا تکلیف مناسا ہے ٹھیک تا اول خو استعمالوے مکی استعمالوے دا جماعت دا حد پوری جسم را ضرورتی دم را استعمالوے بلے محلے تا تکلیف مناسا ہے مپا تلاوت مپا ذکر دا دا مڑ اعلانات زمانه دی خوخ چی جماعت کی گی دا دا جاہلیت رسم دی دی لوٹ فکرو دا وجه نرا ساجت تے سار وقتی خلقو تا دا مڑ اعلانات پا غلگنو کی گی دا چاچی خپلی سڑی ور پسی ورو لے گا دا خکار دا جماعتو نا دی دا پارا نا دی جو خو چاہتا بویلش ہر سڑے پخبر دے ملام دلوی اور حاکم ہم دے نظر چاہ خبر ہوئی نکل نہیں مانی مو خود اخبر جماعت کی بند کردے اور کور سرم چکم جماعت دے کہ ماہدہ مڑا اعلانات پانکا لوٹ فکر کے دے کئی باہر پریڈو کے دے کئی اخبار تا دے ورے جماعتوں نہ خدے دا پارا دے جو دا یو اختلافی مسئلہ را چې د حضور مبارک دا جماعت او دا بیت الله شریف او دا مسجد بیت المقدس نه علاوه بل ته سفر روا دی کنه درام نو ډیر عالمان وی ځکه حضور ویلی لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد کتی نشي بار کې دی نه به بار کړه بغیر د درو جماعتونو نو خبر لتل سفر کول ډیر علما منع کړي صدا پارا دې خبر نه د دې او د پیر بابا سره دې ځکه سوچو کا کہ عبرت تعالی نه عبرت خپل مخبره کړي کہ حق ادا کین او حق د مور پلار زیات کہ ثواب غټین او ثواب د مور پلار او نشته مخبره کړي او جماعتونو ته سفر کې باندې چې ټول جماعتونه د خدای په نظر کې د جماعت په اعتبار یو شان دي یو جماعت بل جماعت باندې فضیلت نه لري
بغیر د درو جماعتونو بیت الله شریف مسجد نبوي بیت المقدس البته جمعه کې ثوابونه د نور خبرو د وجه راځي لکه یو ځای کې عالم امام دی قاری دی منصحي کوي جمع ډیره ده نو ثواب پکې ډیر دی هغه د جمع د وجه نه کله جمعه آباده ټول یو شان دي بغیر د دې درونه بیت الله شریف کې منځ په یو لاک دی او سید الکائنات په جمعات کې یو منځ په 1000 دی او په مسجد اقصی کې یو منځ په 500 منځونه دا حدیث لیکلم دی د حضور په جمعات کې په سر کې او د نیم لیکل نو د جمعاتونو په حیثیت یو جمعات د مزه چې شاهي جمعات ته زم ثواب پکې نه شاهي جمعات کې او د فقیر جمعات کې یو شان ثواب دی